السلام علیکم. د پښتو زده کړې په 23مه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو جمع یې او اوږده یې ولیکل. نن به زورکیداره یې او امریه یې زده کوو چې دا دواړه څنګه آواز کوي او چیرته لیکل کیږي. اول زورکیداره یې لیکو. زورکیداره یې د تورو په آخر کې لیکل کیږي. دې یې ته خزینه یې هم ویل کیږي او په انګلیسي کې د ای آی آواز کوي، لکه سپوږمۍ، صدرۍ، کوچۍ او لکه ګلالۍ. زورکیداره یې مو ولیکله چې په انګلیسي کې دا د ای آی آواز کوي. اوس امریه یې لیکو. امریه یې هغه یې ته وایي چې په سر باندې امضا لري، یعنی چې په کوم خبره کې امر یا حکم یې دالته ویل کیږي او لیکل کیږي، لکه راځئ، وخورئ، ولولئ. امریه یې هم په انګلیسي کې د ای آی آواز کوي او په لیکنه کې هم پوره لیکل کیږي او هم نیمه لیکل کیږي. اول مو زورکیداره یې ولیکله. زورکیداره یې پوره لیکل کیږي، نیمه نه لیکل کیږي. بیا مو امریه یې ولیکله. امریه یې پوره هم لیکل کیږي او نیمه هم لیکل کیږي. د دې کورس نه مو باید څه ناڅه زده کړي. نننۍ زده کړه همدغلته ختمه شوه. د الله په امان.